السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران محترمین دوستانو، زه سید براغه حقیار نن یو ځل بیا تاسو درانه حضور ته ښکلې شانته ویډیو سره حاضر شوم. ګران محترمین دوستانو، موږ تاسو نن ویډیو په دې باره کې دی چې موږ څنګه کولای شو خپل د موبایل پر سکرین باندې دغه سي رپاند دغه ښکلي تصویران یا ولاړ تصویران خپل د موبایل پر سکرین باندې ودرو چې په لیدو سره به ډېر دوستانو ته حیران پاتې شي. نو ګران محترمین دوستانو، تاسو دا ویډیو مسکیپ کې ویډیو تر پای پورې وګورئ. کوم چې راځو نو ویډیو خوښ شوی وي نو زموږ د سید حقیار یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ، د ګنټې نشان پر ورسته لایک هم کړئ چې تر هر څه نه مخکې زموږ داسې ناولت په پورې خوندورې ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. ګران محترمین دوستان، تر هر څه نه مخکې موږ تاسو ځو پلی سټور ته. کله چې پلی سټور ته لاړ کړو دلته سرچینګ په ځای کې به موږ تاسو سرچ کړو دغه 4D لایو یا ویل پیپر به سرچ کړو. کله چې مو سرچ کړو دغه اپلیکیشن هله ستوګو دغه اپلیکیشن دی دغه اپلیکیشن لینک تاسو دغه ویډیو په ډسکرپشن کې درکوم چې ډېر وسایل ورته کولای دغه اپلیکیشن لاس ته راوړي. نو کله چې دغه اپلیکیشن ور ډاونلوډ خپل موبایل کې انسټال کړئ او وروسته موږ تاسو راځو دغه اپلیکیشن خلاصو دا ستوګو دغه اپلیکیشن دی پر دغه اپلیکیشن باندې به تاسو کلیک کوئ. کله چې مو کلیک کړئ دلته موږ تاسو دلته درې خانې راځي. تاسو ته ګورئ دغه اوله خانه د لپاره تاسو ته ګورئ څو قسم ښکلي تصویران دي، خو دا ولاړ تصویران دي، منشور نه داسې ځای پر ځای ولاړ تصویران دي. دا یو قسم تصویران تاسو کولی شئ پر ودروئ او مابین خانې ته راسئ. دا لیدل دې لپاره دغه ښورېدونکي تصویران دي. کوم موبایل په صفحې باندې چې شوري معنا رپان تصویران دي یا زما د موبایل په سکرین چې کوم ولاړ و دا دغه تصویران. تاسو ته ګورئ دغه زما د موبایل په سکرین اوس ولاړ و. دا ټول تصویرونه تاسو کولی شئ خپل موبایل په سکرین باندې ودروئ. دا درېیمه خانه باندې کلیک کوئ، دا بیا هم ولاړ تصویران دي، دا بیا بل ډیزاین دی، دا بیا بل قسم تصویران دا ولاړ تصویران دي، رپاند والا نه دي. دا تصویران ټول کلب دي خو تاسو را ډاونلوډ کړئ. مثلا دا پر دا یو د ډاونلوډوم د ډاونلوډ طریقې دا رقم کړئ. تاسو ته ګورئ چې یو ښایسته تصویر را ډاونلوډ کړم د موبایل سکرین لپاره. په دا تصویر زه ډاونلوډ تاسو ګورئ په دا تصویر باندې به تاسو کلیک کوئ. کله چې مو کلیک کړئ موږ تاسو دغه صفحه راځي. تاسو ته ګورئ دغه صفحه چې پای ته ورسېږي ګران دوستانو چې انټرنیټ تیز به ژر رسېږي. به چې تاسو صفحه ورسېږي پای ته به تاسو د لیا معلوموي. کوم دا نسو خوښ پرته دي نو اوس بل را ډاونلوډ کړي. به تاسو پر راسي پر دغه سیټ ویل پیپر باندې بیا به کلیک کوئ که بس په دغه ګیټ ایډ باندې به کلیک کوئ. ګران دوستانو کله چې کلیک کړئ دلته تاسو ایډز راځي 60 ثانیې ایډز دی. دا به تاسو نه کاټئ، دا پر خپل حال پرېږدئ چې تر پای پورې ورسېږي. نو ګران دوستان کله چې ایډز 60 ثانیې پوره شوه تاسو به نه کاټئ، بیا هغه ویل پیپر نه ډاونلوډېږي. 60 ثانیې پوره شوه بیا تاسو پر دغه ایکس علامه باندې بیا به کلیک کوئ. کله چې مې کلیک کړئ دلته تاسو راځي بیا سیټ ویل پیپر باندې بیا دلته دا صفحه راځي پر تنظیم کاغذ دیواري پر داسې باندې به تاسو کلیک کوئ. کله چې مې کلیک کړئ اوس تاسو ته وایي چې د کل پر صفحه او د موبایل پر صفحه پر دواړو دروئ که یوازې د موبایل پر صفحې باندې دروئ. هغه ستاسو کار چې هر ځای دروئ. مثلا زه به غواړم چې پر دواړو باندې ودرېږي، پر لاندې والا باندې مې کلیک کړئ بس اوس پر ودرېدی او اوس تاسو ځینې راوځي. تاسو ګران دوستانو په دا رقم تاسو ځینې راوځي. کله چې راووتله تاسو ګورئ دا زما د موبایل پر صفحې باندې دا تصویر اوس ودرېدله. هغه یو قسم تصویر و دا بل قسم تصویر دی. اوس داسې نور دا دغه رقم ښکلي ښکلي ډیزاین تصویران تاسو کولی شئ خپل موبایل پر صفحې باندې ودروئ. نو ګران محترم دوستان، دا موږ تاسو نن نوې ویډیو کوم چې راځو نن ویډیو مو خوښه شوې وي نو زموږ د سید حقیار یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ، د ګنټې نشان پرې ورسته لایک هم کړئ چې تر هر څه نه مخکې زموږ داسې ناولت پورې خوندورې ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي. والسلام.